د امرالله صالح تندر غوندې خبرې د عبدالله ته اشرف غني دغه شخص خاص دغه لنډغرو ته راوستی ده. ژوند اشرف غني او ژوند امرالله صالح. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. راځئ چې راپور وګورو. ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه باندې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم باندې نیوکې کړي دي او لیکلي دي چې د ثبات او همپالنې ټیم باید د افغانستان له خلکو او په ځانګړې توګه له هزاره قوم څخه بخښنه وغواړي. نوموړي همدار راز په خپلو خبرو کې زیاتوي چې د ثبات او همپالنې ټیم هزاره قوم ته سپکاوی کړی دی او هر کله چې څارنوالۍ او محکمه ترې په دغه اړه اسناد وغواړي نو هغه به ورته اسناد وړاندې کړي. امرالله صالح همدار راز د محقق په اړه ویلي دي چې محقق له سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم څخه کورني بې ځایه شوی دی چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ته یې کډه بار کړې ده. د یادولو ده چې د ولسمشریزو ټاکنو د رای اچونې وروسته د لومړنیو پایلو په اعلان هم شخړې راپورته شوي دي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار او همدار راز رحمت الله نبیل د 300,000 رایو د باطلول غوښتنه کوي او د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې هم خنډونه راولاړ کړي وو. نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو اعلامیه کې د ټاکنیزو ټیمونو نه غوښتنه کړې وه چې په 2 ولایتونو کې د دوی پلویان د کار مخه نیولې ده او دوی د خپلو پلویانو ته ووایي چې دوی خپل کار ته پرېږدي. همدار راز د ټاکنو کمیسیون بیا نن له 11,900 محلونو رای هم باطل اعلان کړي او ویل چې د دغو محلونو رای بایومټریکي ریکارډ نه درلود. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.